ذهن باندې نن سبا د امریکا سواره ده. بس هر سړی وایي چې امریکې ته لاړې. دا ډالر هم په دې مزغو باندې زمونږ سور دی او د امریکا هم زمونږ په دې ذهن باندې سواره ده. بس ټرمپ داسې او کلینټن داسې او ټرمپ داسې. ټرمپ څه چې دی هغسې شي. دا ټول خلک دا دنیا د الله په تلي کې دقسې ده لکه دا زمونږ تلې نه دي. کې حضرت عمر د کمې مرتبې سړی و. د مدینې منورې د عربو سفیر د حضرت عمر هغه یو ملک ته لاړ بل ملک ته. د هغه ملک بادشاه ته تپوس کوي ځکه د حضرت عمر نوم خلکو اورېدلی و چې د دنیا بادشاهانو به نوم واورېد نو هغوی باندې به لړزان راغی یارېدل به چې یاره دا به څنګه سړي لکه دا زمونږ په ذهن باندې نن سبا د امریکا سواره ده. بس هر سړی وایي چې امریکې ته لاړې. دا ډالر هم په دې مزغو باندې زمونږ سور دی او د امریکا هم زمونږ په دې ذهن باندې سواره ده. بس ټرمپ داسې او کلینټن داسې او ټرمپ داسې. ټرمپ څه چې دی هغسې شي. دا ټول خلک دا دنیا د الله په تلي کې دقسې ده لکه دا زمونږ تلې نه دي. مونږ ته چې په دې تلي کې سړی څه واچوي هغه ټول مونږ ته ښکاري او که نه وي او زمونږ قبضه پې وي که نه وي. دقسې دا ټوله دنیا دا د الله پاک په قبضه قدرت کې ده او د الله په علم کې ده. د افغانستان مسلمانانو نافرمانی د الله شروع کړه نو الله پاک وروسته وی ورشه پې دوی دا سرونه وټکوه نو دا مهاجر یې وټکول ډېر څلوېښت کاله. بیا روس نافرمانی شروع کړه سرکشه خو ظلم یې وکړه نو الله پاک امریکې او اقوام متحده ته وی ورشه دا سرونه وله وټسوه بیا روس ووه. اوس د امریکې دپاره خو څوک نه و چې هغه چاټکولی وي ځکه خو لوی طاقت دی سوپر پاور دی. نو سوپر پاور خو دی خو د سوپر د پاور د سر د پاسه د موسی د فرعون د پاسه خو موسی وي که نه. نو الله پاک خو کنه الله پاک وی ورګه چې تاسو لم سزا درکم تاسو وایي جوړې مونږ له څوک څه نشي ویلې الله په اور لګاو وی تاسو ګورئ چې تاسو څنګه سیزم په اور باندې په اور یې وسېزل هغه روب دا به ولا ختم ک. نو دا هر څه د الله په قبضه قدرت کې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د لوی شان او د مرتبه خاوندو هغه خپل نفس دباوي حالانکه د صفت قابل سړی دی. سفیر لار بل ملک ته خبره مې دا کوله سفیر لار بادشاہ ته تپوس کوي چې حضرت عمر څنګه سړی دی. هغه ورته دوه ټکي ووی بس هغه ورته وی لا یلدغ ولا یلدغ نه بل له دوکه ورکوي او نه د بل نه دوکه کیږي. بس د بل نه هم دوکه نه خوري. دا ډېر قیمتي الفاظ دي. بل له دوکه نه ورکوي. هغه بادشاه پوه شو هغه ویارېد وی یقیني حضرت عمر د دقې مرتبې سړی دی چې دا دوه ټکي واورېدل وی دی هم د دقې مرتبې سړی دی. بل له دوکه ورکول دا ځان له دوکه ورکول دي. بل له به دوکه نه ورکې چې ته وایې چې یاره بل له به دوکه ورکم نو زه خلاص بشم. نه بل له دوکه ورکول ځان له دوکه ورکول دي خپل دنیا هم خرابول دي او خپل آخرت هم خرابول دي. بل له هم دوکه نه ورکې او د بل په دوکه کې به هم نه راځي چې بل سړی ته دونه ځان کمزوری کې چې بل دې دوکه کې. دا د کمزوري سړي کار دی. هغه بادشاه وی چې بل له دوکه نه ورکوي نو دا تقوادار سړی دا د الله نه یریدونکی انسان دی او چې دی د بل نه دوکه نه خوري دا هوښیار سړی دی. د ده نه بل هوښیار نشته. کوم سړی چې دوکه خوري دا هوښیار نه دی دا قمقل دی دا بېوقوف دی چې دی د خلکو نه دوکه خوري. نو حضرت عمر د دغه مرتبه سړی لا یلدغ ولا یلدغ. بس هغه بادشاه په هغه دوه ټکو باندې پېښ شو وی یقیني عمر سره څوک مقابله نشي کولی. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ یو باغ ډیر مزیدار مسجد نبوي سره خوا کې یخي اوبه پکې بهدي سورې به پکې ولاړ دی مونځ کوي الله ته ولاړ دی. په هغې اونو کې
مرغۍ وه هغه والوته، هغه دومره ګڼ باغ و چې هلته داسې مرغۍ هغه وزرې ونښتې او پړ پړ یې وکړل، اوازونه یې وکړل. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه مانځه کې فرق راغی، توجه کې فرق راغی. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه مونځ ختم که او پیغمبر علیه السلام ته راغی، یا رسول الله دا زما باغ دی، دا ما وقف کړی دی، دا مې خیرات کړی دی. ځان له سزا ورکړه چې څه ضرورت دی دغسې باغونو ته چې زما په عبادت کې فرق راولي کوم مال، ضرورت زما نشته. نو کله چې انسان خپل نفس له سزا ورکي بیا هغه ګناه نه کوي. یو بزرگ تیر شوی دی ابن وهب، هغه ځان باندې دا قدغن لګولو چې زه یو ګناه وکم نو بیا نظر یې منلو چې زه به روژه نیسم. لکه مثلا که غیبت مې وکړه نو زه به روژه نیسم. یو ورځ یې غیبت وکړه، روژه یې ونیوه. په سبا یې بیا غیبت وکړه، بیا یې روژه ونیوه. بله ورځ یې بیا غیبت وکړه، بیا یې روژه ونیوه. دا خو نیکان خلک وایي خو روژو سره عادت و، نفس خوشحاله و، نفس له زور میلاو نه شو. نو بس بیا وی یاره نفسه ته خو نه سمېږي چې بله ورځ یې غیبت وکړه نو نظر یې منلی وی که ما غیبت وکړه نو زه به 2000 روپۍ صدقه ورکوم. بس خو چې 2000 روپۍ ورکړې که نه نو جیب یې خالی شو. بس په سبا باندې بیا غیبت نه کو چې اوس خو را سره نورې پیسې نشته، اوس که مې غیبت وکړو بیا به زه کوم. سزا نفس ته ورکول، دا نفس دباول. نو دا مونږ ته صوفیه او علماء دا طریقه ښودلې ده که تاسو ګناه کوئ او هغه ګناه بار بار کوئ هغه نه ختمیږي نو وی د خپل نفس له سزا ورکې. بس چې نفس له یو ځل سزا ورکړه او ښه سزا، هغه د مال ډیر خوږ دی. مال څوک چاله نه ورکوي، وی مال محبوبه ده او خپله محبوبه څوک چاله نه ورکوي. بس په ځان باندې جرمانه ولګوئ که ما دا ګناه وکړه نو 1000 روپۍ 2000 روپۍ 3000 روپۍ 5000 روپۍ جرمانه به زه ورکوم. ته بیا ګناه وکړه، دا نظر ته ومنه، قسم هم ورسره وخوره که ما دا ګناه وخورم په زما د قسمي چې زه به 15000 روپۍ ورکوم. بیا ته وګوره چې ته دا ګناه وکړي او د ګناه نه خو ځان خلاصول دي خامخه، ځکه چې قبر ته تلل دي. که د دې ګناهونو نه خلاص نشو نو دا زمونږ ګناهونه دا تیار په قبر کې پراته دي، دا ماران دي او لړمانان دي. نو دا صوفیو مونږ ته علاج ښودلی دی چې په دې طریقه به تاسو د ګناهونو نه منې شئ.